او سوچ دې سره بوس کوي دغه سره الله رب العالمین به د جنگ اعلان کړي. لکه موږ او تاسو په سورت اعراف کې د بلعم بن باغوره قصه اورېدلې ده چې یو عالم و 15,000 شاګردان به دغه درس ته ناست، خو چې کله د الله د اولیاو پسې خوله وعده کړله نو الله رب العالمین هغه مثال د سپي سره ورکړ. یو انسان د الله دوست دی، دغه محبوب دی، یو کس سره ولګي دغه سره بعث کوي، هغه له ضرر ورکوي، هغه ته په خوله باندې ضرر ورکوي، هغه ته قسمه قسم تکلیفونه رسوي. داسې انسان سره الله رب العالمین د جنګ اعلان کړی. د الله رب العالمین جنگ څنګه دی؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، من او تاسو ته د دې خبرې پته ده چې نن سبا د فتنو دور دی او هر انسان تقریبا څه ناڅه په فتنه کې هغه واقع دی. خو کوم انسان چې د فتنو نه ځان را وبس او الله رب العالمین ته مزل شروع کی، د داسې انسان سره الله رب العالمین دوستانه کوي او د داسې انسان الله رب العالمین دفاع کوي او الله رب العالمین د دې انسان سره به محبت کې محبت او سوچ دې سره بوس کوي دغه سره الله رب العالمین به د جنگ اعلان کوي. لکه حدیث کې راځي، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده، دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله وای من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. کوم انسان چې زما د دوست زما د ولی سره دشمنی وکړي د داسې انسان سره زما د جنگ اعلان دی. یعنی یو انسان د الله دوست دی، دغه محبوب دی، یو کس سره ولګي دغه سره بعث کوي، هغه له ضرر ورکوي، هغه ته په خوله باندې ضرر ورکوي، هغه ته قسمه قسم تکلیفونه رسوي. داسې انسان سره الله رب العالمین د جنگ اعلان کړی. د الله رب العالمین جنگ څنګه دی؟ د الله رب العالمین جنگ داسې دی چې د انسان خاتمه به الله خرابه کړي، الله په دنیا کې په فتنو کې واقع کړي. اگر که دی اوچت انسان ولې نه دی، اوچت مرتبې والا ولې نه دی، خو چې د الله د ولي سره دښمني راغله به الله رب العالمین داسې انسان ګمراه کوي. لکه موږ او تاسو په سورت اعراف کې د بلعم بن باغوره قصه اورېدلې ده چې یو عالم و 15,000 شاګردان به دغه درس ته ناست، خو چې کله د الله د اولیاو پسې خوله وعده کړله نو الله رب العالمین هغه مثال د سپي سره ورکړ، الله د خاتمه خرابوي. ولې؟ د الله ولی پسې خبرو انجام هغه چې الله د سره جنګ کوي. او بیا ولی چاته ویلی کېږي؟ نو ولی به موږ د قرآن نه پېژنو. هغه چاته ولی نه ویلی کېږي چې هغه په ځان پسې ټوټې تړلي او هغه اوږدې اوږدې تسبیح اړوي. نه، د ولی تعریف د قرآن نه درکړ. الله قرآن کې وایي الذین آمنوا وکانوا یتقون. د الله اولیا هغه دي چې هغوی ایمان لري، ایمان راوړی او یتقون، په هغې کې تقوا دی. تقوا څه مطلب؟ الله رب العالمین چې کوم احکام په ده باندې فرض کړي دي، هغه احکام هغه کارونه دی کوي او د څه نه چې الله رب العالمین دې منع کړی دی هغه نه کوي، دې ته تقوا ویلی کېږي. بس دا سمبل تعریف. نه هر مؤمن څه نه څه درجه کې د الله رب العالمین ولی دی ولی. او بیا وروسته الله رب العالمین فرمایي وما تقرب الی عبدي بشیء احب الی مما افترضت علیه. او یو بنده په هغه اعمالو کې چې ما د هغې باندې ځان رانږدې کوي، په هغې کې ډېر محبوب ما ته هغه عمل دی چې کوم ما په ده باندې فرض کړي دي. یعنې دی چې په فرایضو باندې عمل کوي، دا عمل ما ته ډېر محبوب دی چې دی د فرایضو یعنې هغه احکام چې ما مې فرض کړي دي په هغې باندې عمل کوي. د کوم کار نه چې ما په ده باندې فرض کړی چې دې نه منع شه، د هغې نه ځان منع کوي. او بیا وایي وما یزال عبدي یتقرب الی بالنوافل حتی احبه. او دا بنده همیشه کوشش کوي په نوافلو کې او ما ته په دې باندې ځان رانږدې کوي تر دې چې زه د سره محبت وکړم. کله چې زه د سره محبت وکړم نو راشه اوس د دې نتیجه واوره. نتیجه هغه دا ده كنت سمعه الذي يسمع به، زه د غوږ شم هغه چې دی په هغې باندې اورېدل کوي، وبصره الذي يبصر به، او د ده سترګه شم هغه سترګه چې دی په هغې باندې لیدل کوي، ويده التي يبطش بها، او زه د ده لاس شم هغه لاس چې دی په هغې باندې نیول کوي، ورجله التي يمشي بها، او د ده خپه شم هغه خپه چې دی په هغې باندې تګ کوي. څه مطلب؟ یعنې د ده سترګې زه په خیر کې استعمالوم، په هغه څه کې استعمالوم، هغه څه ته بې ګورو چې زه بیا خوشحاله کېږم. د ده غوږونه هغه څه اوري چې هغه زه خوښوم او په هغې باندې زه رضا کېږم، او د ده لاس هغه څه رانیسي، هغه څه له لاس وړي چې کوم باندې زه خوشحالېږم، او په دې خپل باندې هغه ځای ته تګ کوي چې په هغې باندې زه خوشحالېږم. یعنې دا انسان زه په خیر کې استعمالوم، په دین کې استعمالوم، زه د خپل دین نه نه اورم چې کله دی د یو څو عملونه په ځان کې راولي. او بیا وروسته الله رب العالمین څه وایي؟ او که دا انسان زما نه څه وغواړي زه یې له ورکوم، یعنې دا انسان زه مستجاب الدعوه ګرځوم چې دې څه غواړي زه یې له ورکوم.
او چې کله دې زمانه پناه غواړي د یو شر نه د یو تکلیف نه د یو مصیبت نه الله وایي زه دله پناه ورکوم او دلته بیا وویل لأعیذنه لأعطینه دا ډېر تاکید ولا الفاظ خامخا ورله زه ورکوم ولې د الله وایي او چې کله د الله وایي شو نو دا ولې انسان سره مدد کوي بیا